يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. دا دوه ورځې د دې آیت مبارکه چې کوم حکمت هغه تاسو ته ما ذکر کو د غسل او د اودس چې کوم حکمتونه هغه مې ته ذکر کړل چې په غسل کې او په اودس کې اصل حکمت دا دی چې د انسان خپل باطن ته متوجي شي او چې د کم باطنی خیری دي او باطنی ګندګي ده د هغې د صفایۍ د کوشش وکړي. د دې دپاره ظاهري جسم مونږ انځو ټول جسم په اودس کې صحیح حصه د جسم او په غسل کې پوره جسم دا مونږه د دې دپاره کو چې زمونږ توجه باطن ته لاړ شي او په باطن باندې زمونږ په روح باندې چې کم داغونه لګېدلي او زمونږ په زړه باندې کم داغونه د ګناهونو لګېدلي د هغې نه توبه وباسو مونږه. اصل مقصد پکې دغه دی. اوس راځو یو دریم چیسته غسل او اودس هغه مونږ ویلو په دې آیت مبارکه کې دریم چیز تیمم و. تیمم هم الله جل شانه د انسان د پاکوالی یو سبب او ذریعہ ګرځولی او دا د یو ضرورت ته وجه الله جل شانه د امت ته اسانی راوستی ده. دین اسلام هغه د دوو خبرو ډیر زیات خیال ساتي. د څو خبرو؟ د دوو. یو دا چې امت ته د اسانی دا مقصد د دین اسلام د احکاماتو. او دویمه خبرداره چې د امت ته د اسانی خو چې دی په هغه اسانۍ سره د انسانیت د دایرې نه نوځي. اسانی خو په انسانیت د انسانیت په حدودو کې دننه. نو اوس په دې کې تمام څیزونه راله، حقوق الله هم پکې راله، حقوق العباد هم پکې راله، معاملات او اخلاقیات دا ټول څیزونه پکې راله. دا د دین اسلام د احکاماتو دا مقصد دی. او دغه الله جل شانو د دې آیت مبارکه په آخر کې ذکر کړی دی. وګورئ که نه، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. الله چرته هم دا نه خوښوي چې په تاسو باندې څه تکلیف او سختی راولي. تکلیف او سختی نه راولي څه مطلب دی؟ چې اسانی خوښوي الله زموږ دپاره. او دویم ولکن یرید لیطهرکم، د الله خوښه دا ده چې تاسو پاک کړي. د الله خوښه دا ده چې تاسو پاک کړي. څه مطلب دی؟ دا مطلب دی چې تا ته د اسانی خو چې ته د انسانیت نه بهر نشي. دا مطلب دی. او دغه وروسته بیا یو قسم ذکر کړی هم دی الله جل شانو دغه دواړو طرفونو ته اشاره کړې چې ولیتم واذکر الله وليتم نعمته علیکم. او د دې دپاره چې الله خپل احسان پوره کړي په تاسو. دا د الله غټ احسان دی چې الله زموږ دپاره اساني خوښوي. خو اساني دا یو حد کې دننه الله جل شانو زموږ دپاره خوښوي چې مونږ حدود هم کراس نه کړو، دنیا او آخرت کې ګناهګار هم نشو، تباه هم نشو، او کار مو په اسانه وشي، تکلیف راته پکې میلاو نشي. نو یو څیز چې الله جل شانو د انسان د پاکوالي دپاره اساني جوړه کړې ده، نو هغه غسل او اودس پرېښودل او د هغې په ځای تیمم کول دي. نو تیمم د الله جل شانو د طرفه احسان دی
او اسانی ده خو په یو خاص حد کې دننه. هغه حد دا دی چې الله جل شانو فرمایل که چېرته یو سړی مسافر وي اوبه ورسره نه یا یو سړی بیماري داسې قسمه څه مجبوري چې هغه د اوبو په استعمال باندې قدرت ته هغه نه قادر نه چې اوبه استعمال کړي. الله جل شانو فرمایي فتیمموا صعیدا طیبا. اوس ته داسې کار وکړه چې تیمم وه بس په خاوره باندې. ګوره څونه مزیداره اساني ده. تیمم الله جل شانه فرض کړی دی د صفایۍ دپاره. صحیح ده؟ خو وجه دا ده چې الله جل شانه د امت ته اساني ورکړي. صحیح ده؟ او دا د نبي علیه صلات وسلام صرف د دې امت خصوصیت دی. تیمم په مخکینی امتونو کې نه و. ځکه خو الله جل شانه فرمایي ولیتم نعمته علیکم. دا څیزونه چې ما مقرر کړي په تاسو باندې دې دپاره چې تاسو ته اساني راشي او زه خپل نعمت پوره کړم په تاسو باندې. لکه مخکې وفرمایي الیوم اکملت لکم دینکم. دا دین چې زه مکملوم نو لکم دا صرف ستاسو دپاره کوم. دې نه مخکې مې د چا دپاره دا کار نه دی کړی. نو دونه مکمل دین که چېرته یو شرعي حکم چې هغه غسل دی یا اودس دی په هغې باندې انسان قادر نه شي کولی د دغې مجبورو د وجې نه نو بیا ورته اوس تیمم ووه. او اسانۍ ته ګوره څومره اساني ده. ورته وایي په خاوره باندې په څه په خاوره. خاوره داسې څیز دی چې په هر ځای کې میلاویږي. خاوره داسې څیز دی چې په هر ځای کې میلاویږي. انسان د ځمکې نه بهر وتی شي ځمکې نه بهر نشي تللی که نه. چېرته به ځمکه وي که نه ځمکه الله د څه نه جوړه کړې خو د خاورې نه یې جوړه کړې. نو داسې څیز الله جل شانه مقرر کو زما او ستا دپاره چې هغه په هر ځای کې اویلیبل په هر ځای کې شته. هغلته شته هغلته شته هغلته کم طرف دومره اساني. او بیا الله جل شانه فرمایل چې فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه. اوس د تیمم طریقه دا ده چې صرف مخ مسه که په دغې خاوره باندې او په دغې باندې لاسونه مسه که. یو ناشنا کار دی که نه. په کار خو دا وه چې یاره دا یو الله جل شانه د اسانۍ دپاره موږ له یو الټرنیټ راکو یو متبادل راکو. نو په کار دی چې بیا داسې ویلي چې یاره دا خاوره ده او بس مخه او د هغې سره لاسونه او د هغې سره په سر یې مسه کوئ دا خاوره او خپې هم پرې مسه کوئ. خو هغه په اودس کې او په غسل کې چې ټول بدن هغې باندې اوبه تېرول هغه ضروري و نو هغې په تیمم کې فرض نه کړه. ولې؟ ځکه تاسو ته موږ تیمم دی د اسانۍ دپاره. د څه دپاره؟ د اسانۍ دپاره. الله جل شانو فرمایل چې صرف لاسونه او مخ پې مسه کې بس دا کافي ده. او عجیبه خبره ده چې الله جل شانه لکه لاس مخ دا خو اسان دي خو دې سره اسان کار دا مو چې انسان خپل خپې مسه کړی وي. خاوره ده خو بس خاوره راواله خپې پې مسه کړه. دا څه ګران کار خو نه دی. نو دا اسانیم الله جل شانه دا معمولی شانتي یو سیوایي څیز هم پکې الله جل شانه ذکر نه کړو. دا څه دپاره تاسو ته پته شته؟ د دې دپاره چې خپې خو اسم په دوړو کې ککړي دا لاسونه او مخ دي چې دا په دوړو کې ککړ نه وي. الله جل شانه خپې معاف کړې په دې کې خپې انځل پکې نشته. اوس راځو دې خبرې ته چې حکمت ته دې څه دی چې الله جل شانه داسې صفایي ذکر کړه چې صفایي کوئ او هغه په خاوره باندې کوئ. او ولې دا تیمم دونه راکم کو ولې دونه اساني ورکړه دې امت ته؟ حکمت څه دی؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده حکمت دا دی چې تاسو ته ما وایي چې د اودس او د غسل دې بنیادي مقصد هغه انسان ته د انسان توجه وا خپلو ګناهونو طرف ته چې انسان دې طرف ته متوجه شي چې یاره ما ګناهونه چونکې کړي دي نو چې اوس الله جل شانو زه دا ځان صفا کومه ظاهرا په اوبو باندې نو چې زما توجه لاړ شي خپل باطن ته مو کوم ګناهونه چې د هغې نه زه معافي وغواړم د الله جل شانو نه استغفار وکړم د هغې نه. نو صفایۍ اصل مقصد د ظاهري بدن خدای چې ته باطن چې کوم ستا دی چې د هغې د صفایۍ هم فکر وکړې. نو اوس راځو تیمم ته. په تیمم کې داسې څه حکمت شته او که نه شته پکې هغه دا چې کوم انسان خپل لاسونه او خپل مخ هغه مسه کوي په خاوره باندې نو خاوره چې کم سړی په مخ باندې او په لاسونو باندې راکاږي پته لګي چې دا خپل د عاجزۍ اظهار کوي الله جل شانو ته خپل عاجزي ښیي الله جل شانو ته
او عاجزي الله جل شانو ته خودل د الله جل شانو مخ ته داسې راخکل او په لاسونو باندې راخکل دغه اصل توبه د نور توبه څه ته وایي نو اقا مقصد او هغه حکمت چې کوم په اودس او په غسل کې هغه حکمت په تیمم کې هم شته نه پوهېږي په دې خبرو باندې نو الله جل شانه فرمای چې فتیمموا صعیدا طیبا نه که چېرته اوبه نه میلاوي دي یا تاسو ته څه عذر نو فتیمموا صعیدا طیبا د غسل لپاره او د اودس لپاره د دواړو دپاره تاسو تیمم کولی شئ په پاکه خاوره باندې فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه او تاسو مسح کوئ خپل مخونه او خپل لاسونه دغه خاورې نه دغه پاکې خاورې نه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله جل شانو چې دا تیمم په تاسو باندې مقرر کړی دی دا د دې دپاره چې تاسو سختی را نشي په دین کې ولکن یرید لیطهرکم الله جل شانو دا خوښوي چې تاسو پاک کی بس نو دا الله جل شانو پاکول انسانانو لره دا په دوه قسمه دي یو دا چې د ظاهري جسم هم پاکي او بیا د الله جل شانو ته ودرېږي او د خپل باطن معافي هم د الله جل شانو نه وغواړي ځکه حدیث شریف کې راځي تقریبا ترمذی شریف کې روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل کله چې یو انسان اودس وکړي او په ښه شان سره اودس وکړي او ځان د اودس نه خلاص نه کړي په ښه شان سره اودس وکړي او دا کلمه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا د دې سره دا دعا وایي په آخر کې چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین یا الله ما د توبه کوونکو نه وګرځې او ما د پاکو خلکو نه وګرځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله جل شانه بدته د جنت اتوانه دروازې کولو کې چې کومه د خوښي ورځي چې کومه د خوښي ورځي دا په اودس باندې په ښه شان سره سړی وکړي مونږ خو ځان خلاصو مونږ یې مړه دا به اوس څوک کوي یار ګران کار دی یخني ده دی که به د چا پلار اودس وکړي لا یو استنجا د سړي نه وچه شوي وایي اذان وشي وایي بله استنجا او بله اودس وکړه دا به وایي د چا پلار وکړي نو مونږ خو ځان خلاصو د دې څیزونو نه الله جل شانو فرمای نه زما خوښه دا یرید لیطهرکم الله جل شانو خوښه دا چې تاسو ظاهرا هم پاک کړي او تاسو باطنا هم پاک ستاسو جسم هم پاک وساتي دا د الله جل شانو خوښه ده او دغه شان الله جل شانو غواړي چې ستاسو زړه هغه هم د ګناهونو نه پاک کړي ښه د ګناهونو شوق هغه ستاسو نه ختم کړي الله جل شانو فرمای ولیتم نعمته علیکم او دا اصل نعمت ته چې یو انسان الله ظاهرا هم پاک کړي او باطنا هم پاک کړي الله فرمای دا زما یو احسان دی په تاسو باندې او زه غواړم هم دا چې زه خپل نعمت پوره کړم په تاسو باندې ځکه د داسې احکامات هغه ته مخې ته کومه ولیتم نعمته علیکم او دې لپاره چې الله جل شانو پوره کې خپل احسان په تاسو باندې لعلکم تشکرون اوس د الله جل شانو شکریا ادا کول پکار چې الله موږ له اودس را کړی دی غسل را کړی دی الله جل شانو موږ له تیمم را کړی دی په دې سب ادا کول پکار دي شکر ادا کول پکار دا آیت مبارکه دې طرف ته اشاره کوي ښه کلاو چې انسان له پکار دي چې د خپل ظاهر اول ټیک کې ښه پوهېږي خپل د خولې خیال بساتي مسواک پکوي د هر مانځه سره د هر مانځه نه مخکې به څه کوي مسواک پکوي او د خپلو غاښونو به خیال ساتي د خپلې ژبې به خیال ساتي د خپل جسم به خیال ساتي د خپل غسل به خیال ساتي د خپل لباس به خیال ساتي دی به صفا اوسېږي صفا ان الله جمیل یحب الجمال پرون مې ته ویلو چې الله جل شانه پاک ذات ته او پاکي خوښوي نو ځان به همیشه پاک ساتو پاک چې ظاهر مو پاکي که نه الله جل شانو به زموږ د دې ظاهر د وجې نه زموږ باطن هم پاک کي خو موږ دومره راغورځېدلي یو چې زموږ جرابې سقا بوی کوي زموږ د خولې نه سقا بین خیږي زموږ پوزه د ګندګۍ نه ډکوي موږ چېرته په یوه میاشت کې هم خپل غوږونه نه صفا کوو موږ چېرته په میاشت کې هم خپل نوکان نه واړه کوو موږ چېرته په میاشت کې هم خپل سیوایي اخته هغه نه کټ کوو دا زموږ حل دی نو الله به په موږ باندې څه احسان وکړي الله جل شانو خو مخکې وفرمایل چې زه غواړم چې تاسو پاک شئ زه غواړم چې تاسو پاک شئ ځکه د داسې احکامات هغه مې ته درلیږلي دي خو ته وایې زه نه غواړم بس دا زما تقوا ده چې بس ودرېږم او یو طرف ته ولاړ یم او 300 رکاته نفل وکړم په الله مې د قسم دی 300 رکاتو نفل نه دا بهتر دی چې انسان پاک اوسېږي دا ضروري خبره تا ته الله کوم ځای کې ویلي 300 رکاته نفل وکړه کله یې ویلي چې 15 رکاته نفل وکړه 6 وکړه 8 وکړه 10 وکړه کله یې ویلي دي چېرته الله جل شانو بار دا وایي ولکن یرید لیطهرکم الله فرمایي زه تاسو پاکول غواړم چې تاسو پاک اوسېږئ صفایي او د کم خلک چې صفایي کوي د هغې الله جل شانو دومره صفتونه ذکر کړي وروسته به راشي انشاءالله
صفای دونه بهترین چیز دی. موږ وایو چې نه جرابې هم دې سقی نه مړه، داسې عاجزه دې ته عاجزي نه وایي، دا ګندګي ده. سړی به ته وایي کپړې بدلې کا، دا وایي نه زه داسې ښه یم. پخوا به خلکو کپړې بدلولې، کپړې لږې پاکې کا، ولې پخوا به خلکو کپړې پاکې ساتلې. دقه ساده ساده خلک نو دې ته ناراستی وایي او دې ته ګندګي وایي، ښه دې ته عاجزي نه وایي. ګورې صفائی انتهایی د صفای خیال ساتل دا انسانیت دی، دا الله د انسانیت اصول ښیي. دا صرف د مسلمانۍ اصول نه دي، هغه سړي کې اثر انسانیت نه وي چې د خپل صفای خیال نه ساتي. دا د دغه نه بار خبره د انسانیت نه چې انسان پاک صفا نه اوسېږي. ښه صحیح ده، سړی کار کوي، مزدوري کوي، دیاړي کوي، د هغې دپاره خپلې کپړې او د عبادت له راځي د الله جل شانو مخې ته ودرېږي او دی بیا هم په هغه سقا کپړو کې ولاړي، دا ډېره بده لګي. ښه داسې عبادت نه څه مطلب، ټوکې کوي په الله جل شانو پورې. ځکه فقهاء کرامو لیکلي دي په خپلو کتابونو کې، فقهاء کرامو لیکلي دي په خپلو کتابونو کې چې د کار په لباس کې کم سړی چې په یو کپړو کې کار مزدوري وغیره کوي او په هغې باندې هغې مزدورۍ دوړې او ګندګي لګي او دی بیا په هغې کې مونځ کوي، دا مونځ د ده مکروه دی، دا مونځ د ده مکروه دی. یاد ساتئ ګورې ځان سره. نو صفایي خانه چې کله انسان صفایي وکړي بیا الله جل شانو د باطن او باطني ګناهونه د هغې نه د توبې توفیق هم الله جل شانو ورکوي. ښه بس په کوزه